په رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو نږدې 2 کاله هڅې، خو دغه هڅې کوم ځای ته نه دي رسیدلي. نړۍ او طالبانو د یو باثباته تعامل لپاره بېلابېل انتخابونه د میز پر سر ایښي چې تر اوسه له دوی هیڅ یو طرف هم نه دی راوړاندې شوی. طالبانو د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو کړۍ ورځ تر بلې تنګه کړې او وایي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په له لاسه ورکولو له نړۍ سره د تعامل لپاره چمتو نه دي. منګه داسې دوستي د چا سره نه غواړو چې خپل اسلامي ارزښت نه تیر شو یا د خپل ملي ارزښت نه ورباندې تیر شو. له دې نه تېرېدی نه شو. دا به په خپل سرحد کې محفوظ پاتې کیږي. د دنیا سره به حسنه روابط غواړو، خو د افغانستان استقلال، د افغانستان اسلامي نظام دا به په خپل ځای باندې محفوظ وي. داسې روابط موږ د دنیا سره غواړو. چې که موږ هېڅوک په رسمیت ونه پېژني، موږ سره هېڅوک همکاري نه وکړي، د داسې غښتلی قوم چې تر څنګ ولاړ وي، او انشاءالله افغانستان به بقا پیدا کوي، افغانستان به ترقي پیدا کوي، افغانستان به نور هم د خپلواکي چې ده دا به نور هم مضبوطه کیږي. خو امریکا وایي چې د دې سیاستونو دوام به د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لار نور هم سخته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دغه څرګندونې له امریکا غږ سره شریکې کړي. طالبان هنوز هم روابط نزدیک با القاعده داره. دهها گروه تروریستی زیر حاکمیت و حمایت مستقیم طالبان در افغانستان فعالیت میکنه. طالبان افغانستان را در 2 سال گذشته به مرکز بزرگ هراسافگری مبدل ساختن. ایران هم د طالبانو رسمیت پیژندلو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړی. طالبان رو بدون تشکیل دولت فراگیر به رسمیت نشناختیم. این البته باعث دلخوری‌هایی از سوی اونها هم هست، ولی ما به صراحت بهشون گفتیم این موضوعی است که ما نمیتونیم نادیده بگیریم. همه افغانستان پشتونها و طالبان نیستن. شما بخشی از واقعیت افغانستان هستید. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ 22 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، د القاعدې په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزه او د ښځو ټولو حقونو او ازادیو ته درناوی د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو غوښتنو څخه دي.